لسم څپرکی جنګ سالاران د 2006 میلادي په ډسمبر کې د بشري حقوقو د څار بنسټ د افغانستان له تاوتریخوالي او جګړو ډکې ماضي ته په کتو د افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ځینو هغو جنګ سالارانو د حساب او کتاب لپاره یوه کمیټه جوړه کړي چې د 1990 میلادي کلونو په اوږدو کې پر بشر ضد جنایتونه کړي وو. دغه نیویارک میشته بنسټ څه موده وروسته د هغو بدنامو جنګ سالارانو لیست خپور کړ چې د افغانستان د کورنیو جګړو په اوږدو کې پر ظلمونو او جنایتونو سربیره د قدرت او موقف خاوندان وو. د عدالت لپاره دغه غوښتنې د امریکا په زړو زخمونو مالګې وې، پر هغو زړو زخمونو چې واشنګټن د زیات وخت لپاره ځان ترې غلی کړی و. په دغه لیست کې ځینې داسې کسان موجود وو چې د افغانستان په نوي حکومت کې کلیدي پوسټونه اشغال کړي وو او زیات قدرت او مقام یې درلود. د دوی ظلمونه او جنایتونه ټول افغانانو ته لکه لمر داسې روښانه وه. دې لیست دغه تریخ حقیقت ته اشاره وکړه چې امریکا له طالبانو او القاعده سره په جګړه کې داسې کسانو دوستي کړې چې په لویو بشري جنایتونو تورن دي. امریکا د دې پر ځای چې د بدنامۍ له امله له دغو جنګ سالارانو لاره چپه کړي، نور یې هم کوښښ وکړ چې دوی ته نږدې شي او خپلې اړیکې ورسره کلکې کړي. تر کرسمس 2 ورځې مخکې په کابل کې د امریکا 2مه درجه ستر ډیپلومات ریچارډ نورلاند په پټه د دغه لیست له یوې نوموتې او بدنامې څېرې عبدالرشید دوستم سره ولیدل چې د امریکا له لوري د مرستو او ملګرتیا ډاډ ورکړي. تندخویه او بېرحمه دوستم چې له ویسکي شرابو سره یې ځانګړې علاقه درلوده، هغه کس و چې د خپلې ملیشې په مرسته یې د 1990 میلادي کلونو په اوږدو کې کابل سخت وران کړ او ویې لوټه. د په 2001 میلادي کې سلګونه طالبان په کانټینرونو کې تر ایسارولو وروسته تام او چړاو یا قتل عام کړي وه. همدارنګه پر دوستم باندې د جنسي زورو او تیروتنو هم پریمانه وه، خو بیا هم له امریکا سره یې پر افغانستان د حملې پر مهال لاس یو کړی و، نو امریکا نه غوښتل دوستي له لاسه ورکړي. کله چې نورلاند د خپل چیرپور ته چې د جنگي تجارانو لپاره تازه بډای او مشهوره شوې سیمه ورسید، نو د دوستم مرمرین او نوي جوړ شوي کور ته ورغلل. نورلاند وایي چې دوستم د بشري حقوقو د څار بنسټ د تازه خپاره شوي لیست له امله ناراحت او خواشینی ښکارېده. 52 کلن دوستم نورلاند او نور ډیپلوماتانو ته د شکایت په ژبه وویل چې د دښمن داسې بې بنسټه اوازې خپرې کړې چې ګواکې دوستم د مرکزي حکومت د رانسکورولو لپاره له طالبانو سره لاس یو کړی او د کودتا نیت لري. نورلاند په یو پټ او محرم ډیپلوماتیک لیک کې د ناستې په اړه لیکلي چې دوستم ورته وویل پر ما باندې ډیر زیات نومونه ایښودل شوي، داسې نوم نه دی پاتې چې زه یو چا نه یم پرې نومولی. بیا یې وویل زما یوازینی ګناه دا وه چې له خپل وطن څخه مې دفاع کړې. نورلاند په یو نرم کوچ کې تر کېناستلو وروسته کوښښ وکړ چې دوستم آرامه کړي او زړه یې لاس ته راوړي. هر چا بیزاره دوستم ته نورلاند وویل چې اوس یو فرصت دی چې په اوسنیو حالاتو کې د مثبت رول په لوبولو سره دوستم خپل ښه نیت بلور کړي. په دې لیک کې نورلاند په واشنګټن کې خپل لوړپوړو مشرانو ته ویلي چې دوستم د تل په څیر یو مدبره څیره ده او اوازې دي چې څه موده وړاندې د یو کور په نوکر جنسي تیری کړی او همدارنګه خپلو کسانو ته یې امر کړی چې د پارلمان یو غړی تر وهلو ډبولو وروسته په جنسي توګه ازار کړي. په دې لیک کې راغلی چې هغه اوازې چې وایي دوستم یو دایم الخمره شخص دی ډېرې دروغ نه دي. که څه هم دوستم دغه تورونه ردول، خو د تاریخ څپرکیو د امریکا او افغان جنګ سالارانو ترمنځ په اوږدو نارواوو او متقابل اړیکو ګواهي ورکوله. د دې اړیکو مخینه 1980 میلادي کلونو ته رسیږي چې د CIA په پټه د افغان کمونیستي حکومت او سره لښکر پر ضد جنګېدونکو مجاهدینو ته وسلې او مهمات ورکول. دا دوستي نهایتاً په 1979 میلادي کې پر شوروي باندې د فشار راوړلو له لارې له افغانستان څخه د شوروي د وتلو لامل شوه. د شورویانو تر وتلو وروسته په 1992 میلادي کې جهادي رهبران د قدرت پر سر پر خپلو منځونو کې ونښتل او خپل هیواد یې نور هم ویجاړ او برباد کړ. جهادي رهبران د قوم او قبیلو پر اساس په سیمه ییزو دیکتاتورانو واوښتل او کلونه یې د یو بل په وژلو تیر کړل. د شوروي تر وتلو وروسته که څه هم CIA له مجاهدینو سره مرستې بندې کړې، خو د 9/11 تر بریدونو وروسته زیات پخواني جهادي جنګ سالاران بیرته د امریکا له خوا جلب او د طالبانو پر ضد وکارول شول.
د طالبانو تر ماتې وروسته د بوش ادارې غوښتل چې دا جنګسالاران د دولت ملاتړي وي او پر ټولو کړو ناوړه جرمونو او بشري جنایتونو یې سترګې پټې شي. خو دغه کار زیاتره هغه افغانان چې له جنګسالارانو بېزاره وو او هغه یې فاسد او نه اصلاح کېدونکی مخلوق او د هېواد د ټولو بدبختیو اصلي عاملین ګڼل ناراضه او خواشیني شول. طالبان بیا د دیندارۍ او وفادارۍ په درلودلو که څه هم د اسلامي شریعت په نوم ډېر سخت دریځ او توند خویه وه، د جنګسالارانو په پرتله پر خلکو یو څه ګران وه. که څه هم تر جنګسالارانو ډېر کم نه وو، دوی هم د خپل حکومت په لومړۍ دوره کې د 1996 میلادي او 2001 میلادي کلونو ترمنځ ځینې کرکه پاروونکي کارونه وکړل. مثلا زرګونه خلک یې په یو او بل نوم قتل عام کړل، له ښځو سره یې تر ډېره د متاع او مال چلند کاوه، او لکه چرګوړي چې په کورونو کې ایثار کړي وي د اسلامي شریعت په نوم یې له خلکو څخه سرونه غوڅول او د نندارې لپاره به یې سټیډیومونو ته خلک رابلل. سارا چایس چې په 2000 میلادي کلونو کې په کندهار کې ژورنالیسته وه او وروسته د امریکایي پوځ ملکي سلاکاره شوه، وایي چې امریکا د طالبانو د رانیولو په حوض کې دومره غرقه شوه چې له دوستم غوندې اوباش سره یې هم دوستي وکړه. هغې د زده شویو درسونو مرکې ته وویل د دغه اصل پر اساس چې د دښمن دوست دی، موږ د طالبانو پر ضد جنګسالارانو ته د دوستۍ لاس ور وغځاوه، قدرت ته مو ورسول، خو پر دې نه پوهېدو چې د عام افغانانو په نزد تر جنګسالارانو طالبان 100 ځله شرف درلود. د بوش په اداره کې هم د جنګسالارانو په تړاو بېلابېل دریځونه او اندونه موجود وه. ځینو ډیپلوماتانو د جنګسالارانو په ناوړه تاریخي کړنو سترګې پټولې او له هغوی سره یې ښې اړیکې پاللې. CIA چې د شخصي اخلاقو او بشر حقونو غم چندانې نه ورځي، جنګسالاران خپل حیاتي ملګري ګڼل او د پیسو او نورو تحفو په ورکولو سره یې د هغوی وفاداري راجلبوله. ځینو نظامیانو بیا د جنګسالارانو نفوذ او رسوخ چې په خپله سیمه کې به یې د امر د منل کېدلو په توګه له ځانه ښوده د ستاینې وړ باله. ځینو نور بیا له جنګسالارانو سره دومره حساسیت او مخالفت ښوده چې زندان او مرګ یې ورته ښوده. د بوش په دوره کې د پینټاګون د مخدره توکو د پالیسۍ مشر انډري هولیس وایي چې امریکا علاوه له د جنګسالارانو په اړه ناوړه او قطبي تګلاره خپله کړه او په وخت سره یې نوره هم پراختیا ورکړه. د زده شویو درسونو مرکې ته وویل په هر اداره او هر سازمان کې په دې اړه ناثابته او متناقضه پالیسي موجوده وه. دوستم بیا د جنګسالارانو په فرقه کې ځانګړی ځای او شهرت درلود. دا هډور پهلوان چې تیز او نیغ باڼه، وروسي او نرم او نري بریتونه یې درلودل، د 1980 میلادي کلونو په اوږدو کې د افغان کمونیستي حکومت په پلوۍ د مجاهدینو پر ضد جنګېده. وروسته تر هغه چې شورویان له افغانستان څخه ووتل، دوستم په شمالي ولایتونو لکه شبرغان او مزار کې د خپل قدرت مرزي ټینګ کړل او د ارزبیکو له جنګیالیو څخه یې چې په ټانکونو او لږ هوایي ځواک سمبال و ځان ته ملیشه جوړه کړه. د په شمال کې د خپل قدرت مساحت پراخ کړ، په بېلابېلو ځایونو کې پر تابلوګانو د خپل تصویر په رسمولو او د اتل د رول په لوبولو سره یې د خلکو زړونو ته لار کوله او په دې سره یې ځان ته وفادار خلک ډېرول. د 1990 میلادي کلونو د کورنیو جګړو په اوږدو کې یې د دوه ګوني او چیرته چې ښه هلته شپه سیاست په خپلولو سره له بېلابېلو جنګي ډلو سره د خپلو ګټو پر محور بیا دوست او دښمن شو او په ځلونو یې جنګي لوري بدل کړل. دا یې د طالبانو لخوا د نیول کېدو له ویرې 2 ځلې له افغانستانه وتښتېد. هغه د 2001 میلادي په می میاشت کې بیرته افغانستان ته راستون شو. د شمالي ائتلاف په نوم د جنګسالارانو له یو ائتلاف سره یوځای شو او د طالبانو پر ضد د هغوی سیمو په نیولو کې چې هیڅکله هم د طالبانو په کنټرول کې نه وي وجنګېده. له دوستم سره وخت ښه یاري کوله. څو میاشتې وروسته چې د امریکې د CIA ادارې لومړي عملیات ځانګړي ځواکونه د 9/11 پیښې د غچ په لټه افغانستان ته راورسېدل، نو له دوستم سره یې لاس یو کړ. د هغه له بیا تنظیم شویو ملیشه جنګیالیو سره د جنګي مشاورینو په نوم یو لاس شول او د امریکې د بې مخینې هوایي ملاتړ په مټ یې طالبان په شمالي د 2 کلیدي ولایتونو مزار شریف او کندوز پر پرېښودلو ته اړ کړل. د 2001 میلادي په نومبر میاشت کې زرګونه طالبان د دوستم ملیشې ته تسلیم شول، خو دا تسلیمي بې څه نه وه. د دغو تسلیم شویو له ډلې سلګونه کسان په مزار شریف کې د دوستم په یو ډېر قوي جنګي مرکز کې راپورته شول او قیام یې وکړ. د دې پاڅون په پایله کې د دوستم ډېر نږدې کسان او د CIA یو غړی جوني مایکل سپاون ووژل شو. په دې نښته کې تقریبا 200 طالبان هم ووژل شول. د دوستم کسانو د غچ په توګه د طالبانو 2000 نور بندیان چې د کندوز په مربوطاتو کې اسیر شوي وو له زندانونو څخه تر ایستلو وروسته په کانټینرونو کې ایثار کړل
او له زندان څخه 200 میله لرې یې په شبرغان کې یو بل زندان ته انتقال کړل. زیاتره دغه کسان په کانټینرونو کې تربت شوي او ځینې نور یې بیا هم د دوستم د قمندانانو لخوا ویشتل شوي وه. دا قتل عام تر 2002 میلادي پورې پټ او راز پاتې شو، چې په همدې کال ځینو ژورنالیستانو او د بشر حقوقو مدافع ډلو د ځینو پلټنو په پایله کې د شبرغان ښار ته نږدې په یوه دښته کې ډلیز قبرونه وموندل. د بشر د حقوقو د څار سازمانونو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې له پلټنې وکړي او جنگي جنایتکاران د قانون تر چتر لاندې په سزا ورسوي. د امریکا حکومت د بوش د حکومت تر تمامېدو وروسته په دې برخه کې پلټنې وکړې، خو پایله یې معلومه نه شوه او هیڅوک هم ونه نیول شول. امریکایي چارواکو که څه هم په عام محضر کې له دغې پیښې څخه ناخبره ښوده، خو رسنیو وروسته په ډاګه کړه چې دوستم له CIA او ځانګړو ځواکونو سره نږدې اړیکې درلودې. اسناد ښیي چې د بوش ادارې او دوستم له یو بل سره ډېرې ژورې او نږدې اړیکې پاللې. تر دغه قتل عام څو اونۍ وروسته دوستم شخصا له خپل سنګر څخه د امریکا ولسمشر جورج ډبلیو بوش ته د نوي کال د رخصتیو په مناسبت یو لیک واستاوه چې پکې لیکلي وه: د امریکا متحده ایالاتو محترم ولسمشره، ستاسو درانه حضور ته ګرم او صمیمانه سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دوستم په دغه لیک کې چې په ټایپ شوې بڼه یې لیکلی و او د یوې نظامي پوستخانې له ادرسه یې ور استولی و زیاته کړې وه: نن افغانان تر اوږده کړاو او بدبختۍ وروسته په سوله کې ژوند کوي او په دې برخه کې ستاسو له همکاریو منندوی دي. هغه په پای کې خپلې نیکې پیرزوینې داسې وړاندې کړې وې: ستاسو معظم د روغتیا، بریا او ښه بخت په هیله یم. پنټاګون د دې پر ځای چې د دغه جنایتکار جنګسالار پیغام مختل کړي او مخه یې ونیسي، په ډیر ځانګړي پام سره یې هغه په سپینې ماڼۍ ته تحویل کړ چې بوش یې وویني. د جنوري په 9 د امریکا د نظامی کمانډو د مرکز مشر جنرال ټامي فرانک د دوستم د لیک مستقیما ریمیسفیلډ ته فکس کړ او ریمیسفیلډ هم د واورو د بصر کې په یادښت لیک کې خپلو کسانو ته هدایت وکړ چې د دوستم لیک د بوش تر میزه ورسوي. د ریمیسفیلډ یو همکار د واورو په بصر کې دا هم ولیکل چې دوستم ډیر جنګېدلی کس دی او زموږ پوځیان ډیر ښه کار ورسره کولی شي. د 2002 میلادي او 2003 میلادي کلونو کې چې افغانانو د نوي دولت په جوړولو کې هلې ځلې کولې، دوستم برعکس د تخریب او بغاوت هڅه کوله. د په شمال کې له نور بانفوذه ملیشو سره جګړه کوله. نوموړي د نړیوالو هغه درخواستونه له پامه غورځول چې له ده څخه یې له مرکزي حکومت سره د پخلاینې او د خپلو جنګیالیو د منحلولو غوښتنه کوله. له بل لوري له دوستم څخه د امریکا ملاتړ تر ډیره ثابت او مثبت پاتې شو. په 2004 میلادي کې د امریکا د کانګرس جمهوریت پلوه غړي افغانستان ته د راتګ او په ار کې د حامد کرزي د لیدلو په وخت کې له افغان ولسمشر وغوښتل چې دوستم په نوي حکومت کې زیاته ونډه واک ورکړي. همدارنګه د دې لیدنې د جریان په اړه لیکل شوی لیک کې راغلي چې د له کرزي څخه وغوښتل چې دوستم ته د جنګسالاران پر ځای یو بل مناسب لقب له قومي مشر یا رهبر وکاروي. په دې لیک کې دا هم ویل شوي چې کرزي دا خبره ومنله. دوستم یې یو یاغي شخص ګاڼه ویلي چې هغه څه موده وړاندې د هغه کسانو د یوې نښتې په پایله کې 19 کسان وژلي دي. کرزي خبرداری ورکړی و که چیرته دوستم غوندې کسان د خلکو لوټولو، بې عزته کولو او وژلو ته ادامه ورکړي نو ولس به بیرته له طالبانو خپل ملاتړ اعلان کړي. د کرزي په وینا افغانان ستړي شوي او غواړي د قانون تر چتر لاندې ژوند وکړي. په دې اړه یې شکایتونه هم ډېر شوي ځکه طالبان له هر ډول نظم او قانون پکې حاکم و. ځینو نور امریکایي ډیپلوماتانو بیا هڅه کوله چې له بېلابېلو لارو دوستم راضي کړي چې له مقاومته لاس واخلي. توماس هوسټن چې په دري ژبه هم غږېدلی شوی او په 2003 او 2004 میلادي کلونو کې په مزار کې د سیاسي استازي دنده ترسره کوله، وایي چې دی په 2 اونیو کې یو ځل د دوستم لیدلو ته ورته چې د هغه زړه لاسته راوړي او خپلې غوښتنې پرې ومني. هغه وایي چې هر ځل بله یو بنډل سیګار سره دوستم یا د په خپله وینا خامخې سټالین تبع ټیټو ته ورته چې ملګرتیا ورسره جوړه کړي. د دوستم ته د افغانستان د پرېښودلو څو بېلابېل وړاندیزونه وکړل، په دې تمه چې ښایي دوستم هو ورته ووایي او په دې سره د نوموړي د سرتمبګۍ ناندرۍ ختمې شي. یو وړاندیز دا و چې هغه د یو شمېر تازه جوړېدونکو سیاسي فلمونو اجرایوي مدیر ونیسي، خو کله چې ده ونه منله نو دوستم ته یې وویل چې که چیرې دی کومه ناروغي لري نو د تشخیص او درملنې لپاره دې ګرینډا ټاپو ته لاړ شي. هوسټن هیله لرله چې دغه ټاپو ته تر تللو وروسته ښایي دوستم ته د دې ټاپو اقلیم، امکانات او ژوند خوند ورکړي او بیرته بیا رانشي، خو دا خوب هم په اوبو لاهو شو.
هوسټن دا ځل هڅه وکړه چې لږ جدي مخ ته ولاړ شي او دوستم ته یې وویل چې د هغو کسانو برخلیک ته باید پام وکړي چې یو وخت د امریکا نږدې کسان وو خو وروسته بدبخته شول، لکه د ایران شاه یا د هایټي ولسمشر جین بریټانډ ایرسټانډ. دی په دې اړه وایي خو دوستم نه ټیټو پیژانده نه هایټي. ما ورته تشریح کړه چې ټیټو له امریکا سره د قرارداد کولو له برکته ژوندی پاتې شو. ما دوستم ته دا هم وویل چې له امریکا سره معامله او تړون وکړي او د جنګ سالارۍ ژوند ته نوره مخه ښه ووایي. هاسټین وروسته د ډیپلوماتانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل خو دوستم زما بیا وویل چې دا ځل باید دوستم ته داسې وړاندیز وکړو چې رد یې نشي کړی. د 2004 میلادي په اپریل کې د امریکایي چارواکو حوصله وروسته تر هغه تمامه شوه چې دوستم په شمال کې بغاوت وکړ. د کرزي د حکومت په خلاف یې شبرغان ولایت ونیو او د کرزي لخوا ګمارل شوي والي یې تیښتې ته اړ کړ. په دې اثر امریکا مجبوره شوه چې خپلو B-1 پوځي الوتکو ته امر وکړي چې په شبرغان کې د دوستم د کور له پاسه په ټیټه فاصله تېرې شي او دوستم ته د دې احساس ورکړي چې له سرکشۍ اوښتی دی. خو بیا هم امریکا له خپل دغه زاړه انډیوال سره له مرستې کولو څخه ډډه نه شوای کولی. څو میاشتې وروسته د 2004 میلادي په ژمي کې د دوستم یو نږدې همکار د امریکا پوځي ډګروال ډیوډ لام ته زنګ وکړ. په وارخطا انداز یې ورته وویل چې دوستم ډېر سخت ناروغ دی او ډاکټرانو ورته ویلي چې ښایي ومري. د له امریکې څخه په دې برخه کې مرسته غوښتې وه. ډیولاید لام فکر کاوه چې که د نه ځواب ورکړي نو ښه به وي او د دوستم لخوا له راوړل شویو ستونزو څخه به خلاص شي. خو برعکس هغه د هو ځواب ورکړ او دوستم یې له مزار شریف څخه د بګرام نظامي روغتون ته انتقال کړ چې ټسټونه یې وکړي او روغتیایي وضعیت ته یې وارزوي. تر طبي معایناتو وروسته معلومه شوه چې د ډېر څښاک له امله د دوستم اینه یا زیانمنه شوې وه او ډاکټرانو ورته وویل چې که دی د واشنګټن روغتیایي مرکز ته انتقال نشي دلته یې درملنه ناشونې ده او د مرګ خطر یې شته. لام د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل ما وویل څه یعنی یو جنګ سالار به د واشنګټن والټر ریډ روغتون ته ووړ. دا کار به سفیر صاحب هیڅکله ونه کړي. دوی د واشنګټن پر ځای بله لاره ورته پیدا کړه او هغه په آلمان کې د لاندسکیو هل سیمه ایز روغتیایي مرکز و. هغه وویل په دې سره مو دوستم د لاندسکیو هل مرکز ته واستاوه. هلته یې د دوستم درملنه وکړه، یې یې بیرته ورته ترمیم کړه او د مرګ لاستاینې یې بیرته راوګرځاوه. کله چې دوستم بیرته روغ او افغانستان ته راستون شو نو یوه شپنۍ مېلمستیا یې ترتیب کړه او د لام تر څنګ یې ځینې نور امریکایي ډیپلوماتان هم راوبلل چې له دوی څخه ځانګړې مننه وکړي. خو دوستم تر ښه کېدو وروسته بیرته چې خپل پخواني ژوند ته راوګرځېد او د جنګ سالارۍ مسلک ته یې دوام ورکړ. د تر پایه د افغانستان په سیاسي صحنه کې د یوه مخولونکي او منفي قوي رول ولوباوه. د زده شویو پندونو په مرکو کې زیاتره لوړپوړو امریکایي چارواکو د خپلې جنګ سالاران پالیسۍ ننګه وکړه او ویې ویل چې په دې برخه کې یې د امکان تر حده مثبتې هڅې کړې دي. دوی وویل چې په 2001 میلادي کې د طالبانو تر پاشل کېدو وروسته تر ټولو لویه ستونزه او ننګونه د جنګ سالارانو راضي کول و چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له نوي حکومت سره یو ځای شي. د جنګ سالارانو وسلې او مهمات دوی ستره سرمایه او د شخصیت او قدرت د بقا ضمانت و. د جنګ سالارانو د بې وسلې کولو پر ځای به په بریالیتوب پای ته ورسېده خو زیات وخت یې ونیو او له ناندریو ډکه وه. د بوش ادارې نشوای کولی چې ټول جنګ سالاران یو دم بې وسلې کړي ځکه دې کار د جنګ سالارانو غبرګون راپاراوه او د وسلو نښتو لامل ګرځېده. په 2002 میلادي او 2003 میلادي کلونو کې په کابل کې د امریکای سفیر وویل چې دا جنګ سالاران داسې کسان و چې 10 کلنه جنګي سابقه او تجربه یې درلوده او یوازې په دې توجیه د دوی بې وسلې کول ګران و چې د امریکې خوښه ده. دغې تګلارې ځینې غوښتنې هم له ځانه سره لرلې او هغه دا چې د بې وسلې کولو په بدل کې کرزی او د امریکا حکومت مجبور و چې د افغانستان په نوي حکومت کې دوی ته رول او سیاسي مشروعات ورکړي. د ریمیسفیلډ ملکي مشاور مارین سټمیک وایي چې پینټاګون او د بهرنیو چارو وزارت پوهېدل چې جنګ سالاران د دوی ټولو لپاره څومره لوی ګواښ جوړېدلی شي. دوی د تازه جوړېدو په حال کې حکومت د مشروعیت په بحث کې څومره کلیدي رول لوبولی شي. هغه وایي زه فکر کوم هغه څه چې اوس خلک وایي هغسې هم نه ده. د جنګ سالارانو بې وسلې کول یو ډېره حیاتي او برخلیک ټاکونکې مسله وه. د افغانستان د سیاسي ثبات د احیا لپاره د شخصي وسلو محوه کول ډېر اړین و. سټریمیک وایي دوستم او نورو جنګ سالارانو د شوروي ساخت لنډ واټن وهونکو وسلو په ګډون ډېر زیات مهمات او وسلې لرلې. هغه زیاتوي د دوی بې وسلې کول په عمومي
کې ښه کار و، ځکه تر بې وسلې کولو وروسته دوی کومه ناوړه کړنه یا سرغړونه کړې وای نو حساب کتاب به اسانه ورسره کېدلی شو. خو حکومت ته د جنګ سالارانو په راننه ایستلو سره امریکا دغه کسان د نوي سیاسي سیستم یوه اجزا او برخه وګرځول او په دې سره یې د یو بل دایمي مشکل د بنسټ ډبره کېښوده. جنګ سالاران هغه څوک و چې ډیر زیات ګمرکونه او باجونه به یې له نامشروع لارو لاسته راوړل، مثلا د نشهیي توکو د قاچاق یا رشوت له لارو. او کله چې دوی ته په دولت کې ځای ورکړل شو نو اداري او نور فساد ډیر ژر اوج ته ورسید. تر 2015 میلادي پورې امریکایي چارواکو پوه شول چې دوی خپله د خپل ځان جوړونکي بلا جوړه کړي. په سپتمبر میاشت کې د امریکا سفیر رونالډ نیوم واشنګټن ته یو محرم لیک ولیږه چې په هغه کې په افغانستان کې د یوه بحراني فساد چې د دې هیواد د راتلونکي لپاره یو ستر ګواښ بدلیدلی شي د رامنځته کېدو خبره کړې وه، او ترڅنګ یې دا اعتراف هم کړی و چې د امریکي حکومت هم په دې برخه کې د یو څه مسؤل دی، ځکه دوی له ځینو نامطبوع او مردودو څیرو سره لاس یو کړی و. د غوښتنه وکړې وه چې کرزی باید خپل اخلاقي وجیبه ادا کړي او د دولت ځینې لوړپوړي چارواکي چې د فساد ازانګي یې تللې له دندو ګوښه کړي. د نیوم د فاسدو لوړپوړو حکومتي چارواکو په لیست کې لومړی مقام احمد ولي کرزي درلوده چې د افغان حکومت د مشر حمید کرزي ناسکه ورور و. د دې لیست په راس کې دویم کس پخوانی جهادي مشر ګل اغا شیرزی و چې د خلکو په منځ کې په بلډوزر مشهور و. دا دواړه داسې کسان و چې د چا سیاسي زور نه پرې رسېده. احمد ولي کرزی د دې ترڅنګ چې د ولسمشر کرزي ورور و د CIA یو نږدې کس و چې له امریکایي پوځیانو سره یې زیات ګټور قراردادونه مخته وړل. دا دواړه داسې کسان و چې د چا سیاسي زور نه پرې رسېده. احمد ولي کرزی د دې ترڅنګ چې د ولسمشر کرزي ورور و د CIA یو نږدې کس و چې له امریکایي پوځیانو سره زیات ګټور قراردادونه مخته وړل. شیرزي بیا په 2001 میلادي کې له امریکایانو سره د کندهار ښار په نیولو کې مرسته کړې وه او وروسته د ننګرهار والي هم شو. د دې له عملیاتو څخه د فرار او له خلکو څخه د پیسو اخیستلو له لارې ډېر شتمن شو او همدارنګه د امریکا حکومت دننه هم خپله پایله او اړیکې لرلې. د حکومت دننه د ملاتړو له ډلې یو هم په بهرنیو چارو وزارت کې د نیوم مشر ریچارډ بوچر و. بوچر پخوانی ارشد ویان او د جنوبي او مرکزي اسیا لپاره د بهرنیو چارو مرستیال وزیر پاتې شوی و. بوچر ځکه شیرزی ستایلو چې د په وینا شیرزی د بېلابېلو قومونو او سمتونو لپاره د قراردادونو او دندو په ویشلو سره د دوی ترمنځ تفاهم او دوستي رامنځته کړې وه او د ولایت امنیت یې ساتلی و. بوچر د زده شویو درسونو مرکې ته وویلې. یوه ورځ شیرزي راته وویل چې هغه د خپل ولایت لپاره 5 ښوونځي، 5 د اوبو بندونه، 5 سړکونه او 5 هغه او دغه غواړي. بوچر وایي ما پوښتنه وکړه چې سمه ده، ولې هر شی 5 غواړي؟ شیرزي ځواب ورکړی و چې ځکه چې یو د دغه قوم او قبیلې لپاره، یو بل د دغه بل قوم لپاره، دریم او څلورم هم د نورو قومونو لپاره او 5 بیا په ګډه د پاتې نورو لپاره. بوچر وایي چې هغه وخت ما فکر وکړ چې په ټول ژوند کې مې چې ډېرې خندونکې او ریشخند خبرې اورېدلې، یوه همدا خبره ده، خو وروسته پوه شوم چې دا تر ټولو ځیرک او هوښیار کار و چې شیرزي کاوه. بوچر وایي چې د داسې امریکایانو پر ځای چې 80 تر 90 سلنه پیسې د دوی جیبونو ته ولویږي، دا غوره ده چې پروژې داسې افغانانو ته ورکړل شي چې تر 60 سلنه پورې پیسې په خپل جیب کې کېږدي او نورې مستحقینو ته رسوي. هغه وایي که څه هم د فاسدو چارواکو له امله د پروژو پیسې له 5 فلټرونو څخه تیریږي، خو بیا هم یو څه اندازه د کلیو خلکو ته رسیږي. ځینې نور بیا وایي چې امریکا او ملګري هیوادونه یې احمقان و چې له شیرزي غوندې کسانو څخه به یې زمریان جوړول او د فساد فرهنګ یې ترجاوه. د سویډن هیواد د فاسد ضد متخصص چې په افغانستان کې هم خدمت کړی و پر هغو امریکایي چارواکو مسخرې نیوکې وکړې چې شیرزی به یې د بیعقل خیرخوا په نوم توجیه کاوه، ځکه چې هغه به د پروژې ټولې پیسې ځان ته ایښودلې، یو څه به یې مستحقینو ته هم ورکولې. د شیرزي غوندې امریکایي له لسګونو نورو فاسدو چارواکو او جنګ سالارانو سره هم دا ډول له کرکې ډېرې مینهناکې اړیکې پاللې. یو بل ښه مثال یې د 2001 میلادي او 2015 میلادي کلونو ترمنځ د هلمند والي شیر محمد اخونزاده و چې په ظلم او توندروۍ کې یې اوازې تللې وې او د هلمند د کوکنارو په تولید کې یې ډېر ژور لاس درلود. امریکایانو به د دې په خپلو منځونو کې CMA باله. ډګرمن ایوجن اګوستین چې د 2004 میلادي او 2015 میلادي کلونو ترمنځ یې په هلمند کې خدمت کاوه، وایي چې پر اخونزاده او د هغه پر نږدې امنیتي کسانو دا شک چې د مخدره توکو په کښ او قاچاق کې ښکېل نه وي تل د دې لامل کېده چې د امریکا له لوري د تمویلیدونکو پروژو پر پرمختګ او تطبیق ستونزې رامنځته شي.
اګوستن د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل یوازې له ما نه بلکې له ټولو سره دا پوښتنه وه چې په هلمند کې د کوکنارو د دومره کښت په قاچاق او تر شا د چا لاس دی؟ آیا د دغو کسانو له دخالت پرته دا کار مخته تللی شي؟ د ګرمن ایوجن اګوستن چې د 2004 میلادي او 2015 میلادي کلونو ترمنځ یې په هلمند کې خدمت کاوه وایي چې پر اخندزاده او د هغه پر نږدې امنیتي کسانو دا شک چې د مخدره توکو په کښت او قاچاق کې ښکیل نه وي تل د دې لامل کېده چې د امریکا له لوري د تمویلونکو پروژو پر پرمختګ او تطبیق کې ستونزې رامنځته شي. اګوستن د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل یوازې له ما نه بلکې له ټولو سره دا پوښتنه وه چې په هلمند کې د کوکنارو د دومره کښت او قاچاق تر شا د چا لاس دی؟ آیا د دغو کسانو له دخالت پرته دا کار دومره په ډاډ مخته تللی شي؟ په 2015 کې د کوکنارو ضد پوځیانو د اخندزاده پر کور چاپه واچوله چې په پایله کې د ده په کور کې 9 ټنه تریاک وموندل شول. هغه که څه هم دغه کار دسیسه باله خو د نړیوالو د فشار له امله کرزي هغه له دندې ګوښه کړ او د هلمند ولایت امنیت د هغه تر ګوښه کېدو وروسته خراب شو او د تریاکو کاروبار نور هم زیات شو. ځینې امریکایي چارواکي د هغه په ګوښه کېدو پښیمانه وه. امسینیل چې په افغانستان کې 2 ځلې د امریکایي پوځیانو مشر تېره شوی و. اخندزاده یو ساده ګل دیکتاتور ګاڼه او ویلي چې د ده پښتون کې تریاکو نورې ډلې ځپل شوي او له منځه تللې وې. امسینیل چې په افغانستان کې 2 ځلې د امریکایي پوځیانو مشر تېر شوی اخندزاده یو ساده ګل دیکتاتور ګاڼه او ویلي چې د ده پښتون کې د تریاکو نورې ډلې ځپل شوي او له منځه تللې وې. د زده شویو درسونو مرکې ته وویل چې د اخندزاده ګوښه کول یوه ستره تېروتنه وه. هغه وایي چې د هغه د ګوښه کولو غوښتنه برېټانیا هم کوله خو هغه وخت برېټانیا ته د ناټو د نوي امنیتي جوړښت پر بنسټ د هلمند امنیت ساتل ور تسلیم شوي نه وه. نوموړي زیاته کړه البته زه نه وایم چې هغه ښه کار و او زه دا هم نه وایم چې له شیطان سره یو لاس شو خو د خیر او د شر د مخنیوي لپاره د شیطان له یوه مرید سره چې هغه اخندزاده ولاس یو کول بد کار نه و. د جنګ سالارانو په قطار کې تر ټولو سخت او جنجالي کس چې امریکا تر نورو زیاته ورسره په جنجال کې وه محمد قسیم فهیم و. فهیم د تاجکو د ملیشي مشر و او په 2001 میلادي کې له امریکایانو سره د طالبانو پر رانسکورولو کې حیاتي مرسته کړې وه. په نوي حکومت کې دته د دفاع وزارت ورکړل شو. په عموم کې د بش د ادارې له فهیم څخه یو څه سترګه سوځېدل او کله چې هغه پینټاګون ته ورغی نو ډیر ګرم ښه راغلاسی وشو خو په پټه ټول امریکایي چارواکي پوهېدل چې فهیم یو مضر د دولت لپاره یو خطرناک او منفي عنصر دی او ټول ویرېدل چې پر حکومت کودتا ونه کړي. له بل لوري د کرزي او فهیم اړیکې هم چندان ښې نه وې. په 1994 میلادي کې چې فهیم د حکومت د پټو پولیسو مشر و نو د جاسوسۍ په تور یې د کرزي د نیولو امر ورکړ. کرزی په هغه وخت کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال و. داسې ښکارېده چې تر نیول کېدو وروسته د کرزي راتلونکی په خطر کې و خو د بخت په ملتیا له کرزي څخه د پلټونو په وخت کې یو راکټ راغی او پر همدې ودانۍ ولګېد چې کرزی پکې بندي و او په دې سره کرزی هم وتښتېد. کله چې د 2001 میلادي او 2004 میلادي کلونو ترمنځ فهیم د دفاع وزیر شو نو په نظامی لیکو کې یې خپل باوري او نږدې کسان ځای پر ځای کړل او د کابل د پولیسو مشران هم خپل نږدې ملګري وګمارل. د امریکا رهبرانو ویره درلوده چې د فهیم ملیشي کرزي ترور نه کړي نو د همدې لپاره د کرزي ساتونکي امریکایي پوځیان وګمارل. فهیم د خپل منفي او ویره خپرونکي شهرت په مټ قاچاقبرۍ ته ادامه ورکړه او له چا څخه دومره نه ویرېده. تقاعد شوی ډګروال راسل سټالین چې د 2003 میلادي او 2004 میلادي کلونو ترمنځ په افغانستان کې د ناټو ځواکونو استخباراتي مشر و وایي چې فهیم د دې خبرې په اورېدلو سره چې امریکایي او برېټانیي ځواکونو د هېواد په شمال کې د نشه یي توکو یو مرکز بمبار کړی نږدې له ډېرې غوسې لیونی شوی و. دی وایي خو وروسته چې فهیم خبر شو چې دا مرکز د ده نه بلکې د کوم بل کس دی نو لږ آرام شو. راین کراکر چې د 2002 میلادي په لومړیو کې په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر و وایي چې دی به هغه فهیم هیڅکله هیر نه کړي چې یوه ورځ یې ده ته احوال ورکړ چې د افغان حکومت یو وزیر د کابل په هوایي ډګر کې د عامو خلکو لخوا وژل شوی. کراکر وایي کله چې فهیم دا خبر راته کولی نو خندا مې هم ورته راتلله خو خندا یې په دې زور کابو کړې وه. نوموړي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل زه ډېر وروسته خبر شوم او نه پوهېږم چې دا خبر به دقیق او موثق وي که نه خو وروسته خبر شوم چې دا وزیر خپله د ده کسانو وژلی و. په هغه وخت کې زه پوه شوم چې هېڅ شک نشته چې فهیم حتی په افغاني معیار هم یو ډېر شریر او شیطان انسان دی. کراکر چې کلونه وروسته د اوباما په وخت کې افغانستان ته دویم ځل د سفیر په حیث راولېږل شو نو هغه وخت فهیم د کرزي لومړی مرستیال و خو کراکر وایي چې اوس یې هم په لیدلو زما غونې زیږېده او ترې ویرېدم.
هغه ویل په دویم ځل چې ورغلم نو زما په اند هغه د حکومت په مسایلو، ستراتیژیو او نور عملیاتو کې چندان ښکیل نه و، خو په ناقانونه توګه د میلیونونو پیسو له لاسته راوړلو سره یې مینه او علاقه لا هم ډیره شوې وه. هغه د کرزي لخوا ډیر په احتیاط تر پام لاندې نیول شوی و ځکه هغه ډیر خطرناک کس و. کراکر زیاتوي هغه دومره خطرناک راته ښکارېده چې د هر ډول ظلم او ستم د کولو وړ مې باله. فهیم په پای کې په 2014 میلادي کې په خپل مرګ ومړ، خو 2 کاله وروسته کراکر د زده شویو پندونو مرکې ته وویل چې د دغه جنګ سالار د خاطرو او څیرې په وریادولو سره اوس هم د ویرې احساس کوي.